د پنجشیر سیمه د چارواکي په دې ولایت کې د یوې چورلکې د نسکورېدو خبر ردوي. سلام ستړي مشئ زموږ پښتو نیوز چینل ته ښه راغلاست. د پنجشیر ولایت د رسنیو دفتر یوې اعلامیه کې ویلي دي چورلکه پرون جمعه په ارزو کوتل کې بیړنۍ ناسته کړې وه او د چورلکې عملیې ته زیان نه ده رسېدلی. دا په داسې حال کې ده چې د مقاومت جبهې پرون ادعا کړې وه چې د دې جبهې ځواکونو د پنجشیر په ارزو کوتل سیمه کې د اسلامي امارت ځواکونو یوه چورلکه نسکوره کړې وه. دفاع وزارت وایي چې د دې وزارت اړوند یوه دوه ډوله چورلکه تازه ترمیم او په ازمایښتي الوتو کې بوخته وه. د پنجشیر ولایت په ارزو کوتل دره کې تخنیکي ستونزو له امله بیړنۍ ناسته کړې. دغه وزارت زیاته کړې چې باغیانو له فرصت څخه په ګټه اخیستو سره چورلکه سوځولې او له سیمې څخه یې تښتولې ده. مننه چې له موږ سره وئ. که زموږ ویډیو مو خوښوي زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ.